وجوه يومئذ ناظرة بعض مخونه به په دغه ورځ تر تازه بعض مخونه به تازه پړقېږي به الله سبحانه وتعالی وایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه بعض مخونه به تور شي او بعض به سپین شي دغه سپین مخونه دي تازه به پړقېږي به رڼا به پې إلى ربها ناظرة رب خپل تبه کتونکي خپل رب تبه ګوري نو دا کته صرف د مؤمنانو دپاره دي کافرانو ته دا نعمت ملوي کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون الله وایي زما او د دوی په منځ کې پردی دوی معنی شي دی مؤمنان به خپل رب ویني حدیث کې راځي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او دوی به د نعمتونو کې مصروف او مزې او چرچې وي ان اصحاب الجنه اليوم في شغل الله مشغوله وي مصروفه وي ځکه چې که تاسو خیال کړئ سړی داسې کله نه کله دغه ته ورشي یو دوکان ته ځان له څه شی اخلي بوټان اخلي ځه نو په دوکان کې ټوټل چې دی 40 جوړې بوټان بنوي پراته په یو ځای نو دی پکې دومره مصروفه شي یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي که د ټلیفون هم وکته نا موبایل سایلنټ کې وي صبر وکړي چې دغه وګورم دا بوټان وګورم بوټ څه شی دغه زما یو مثال ذکر خو چې سړي ته جنت دروازې کوروي ځه د کم کم نعمت به دی خواله ورسي د کم کم نعمت خواله به دی ورځي کم کم نعمت به دی ګوري چې د دې شرابو دا وله وسکم او که د دې ګبین دا وله وسکم او که د دې پیو دا وله وسکم او که د دې سلسبیل دا اوبه وسکم او که د دې تسنیم دا خوند وسکم او که د زنجبیل دا خوند وسکم او که د دې پیغمبر سره کینم او که د نورو پیغمبرانو سره کینم د صحابو سره کینم د دې حورو سره ګپ شپ ولګوم په دې اوچتو پالنګونو کینم دا میوې ځان له راوشو کوم کم کم نعمت پسې به دی منډې وایي دوی مصروف وي سخت په دغه ټیم کې ورته یو اواز وشي یا اهل الجنه ای جنتیانو ان لکم عند الله موعدا الله تاسو سره لوز کړه تريدون شيئا ازيدكم الله به دوی چې شی په کار دي درکم در نور دوی به چې الم تبيض وجوهنا يلا مخونه در لسپین کو الم تدخلنا الجنه من دي جنت ته داخل کو وتنجنا من النار جهنم نه بچ کو دا بل شي ته موږ لراکه نو حدیث کې راځي چې فیکشف الحجاب الله سبحانه وتعالى به خپل مخ مبارکنا دا حجاب پرده لري کی فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم بس د جنتیانو رسول الله جنتیانو به اوچت نعمت دغه خپل رب ته وګوري دیو به سجده کې پریوږي به سجده کې وګد سجده کې به پراتین الله سبحانه وتعالى بوته आवाज کی وې د بندګۍ وخت نه دی عبادتونه ختم شوي دي پاسې عبادتونه تاسو په دنیا کې لږ کړي دا هغه چا لپاره چې دنیا کې عبادتونه کړي وي عبادتونه ختم شوي نو چې سړی په دنیا کې عبادتونه ختم کړي دي نو په آخرت کې څه کوي دا خو هغه انسان دی واعبد ربک حتى يأتيك اليقين عبادت یې کوم وخت پورې کړی مرګ پورې الله ته نور نشته بس سجدې سره باره لګوئ سرونه اوچت نو دوی به رب العالمین ته ګوري حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي انکم سترون ربکم عیانا تاسو خپل رب دغه مخامخ یې صحیح بخاري کې دا حدیث بالکل به واضح یې صفا رسول الله صحابونو ته پوښتنه کوي پر هل تضارون فی القمر ليله البدر کله چې سوال سم شپې سپومې د سپومې تاسو واضح ښکاري کنه څه مشکل پکې صحابو لا يا رسول الله هیڅ مشکل پکې نه موږ ته صفا ښکاري فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب او کله چې نور روخیږي او وریځ نه نه پریدو کې څه مشکل لا يا رسول الله پای کې خو هیڅ مشکل نه فإنكم ترونه كذلك دغه شان تاسو خپل رب ومنئ صحیح بخاری کې دا حدیث دی یعنی دا باندې چې مثال کې یو ځکه لکه مثال کې دلته د دنیا خو دې چې څوک څه شي نو جاخه جوړ شي چغي جوړی شي سپا نخ کاری خلک یو بل دکی ورکي نه رب العالمین دیدن چې کېږي هغه به دې سي نه اب ټول خلکو ته صفا کاری الله اکبر اسی دې کې سوچو کې چې صرف دغه رب دې مخته یو نظر او هغه ته کته یو څومره اوچت نعمت الله یې موږ ته نصیب کړي
دې په عکس باندې ووجوه يومئذ باسرة او باز مخونه به په دغه ورځ بدرنګي تک تور وي الله وی تک تور وي وجوه يومئذ عليها غبره غبار به پروتي دوړي وي برتي ترهقها قتره اولئك هم الكفرة الفجره دا به کافران فاجران و فاسقان جهنميان به دوی د مخونه به توري د غم د لاس په انسان چې غم راشي د مخې توري کنه تور شي ته کله کله سړی وي مزدوري چې لاړ شي راشي سړی ته رنګ دی ودای مزدوري سره دغه شو تور شو ځکه چې سخته بیډیره شو او کوم سړی چې په نعمتونو کې د مخ رنګ سي د سپینی لکه عمر رضی الله عنه رنګ چې خپل سپینو خو کله چې مسلمانانو باندې سخت رااله دغه څه د خوراک سنو نو عمر رضی الله عنه خپل مسلمانانو لپاره کوشش کوي چې دوی له خوراک څخه بلګي بخپل به سنو خورو هغه چې د عمر د رنګ تور شوی به د مرګ پورې تور به غنم رنګ شو نو دا غم د انسان د رنګ څخه کوي د توري په دوی باندې یو مصیبت راغله دا مصیبت بسنګي تظن ان يفعل بها فاقره یقین بکی چې وبکړی شي د دوی سره آفت ملامتونکې په دوی خو داسې مصیبت راغلی لکه ملا ماتونکې ملا ولا ماته کړه اوس دم داسې ملا یې ماته شو چې یو سړی جهنم طرف ته روان شي نور به ملا به څه ماتي په دې ملا ماتي